د شاتو د مچیو حیرانونکې نړۍ. شات یوازې یو خوږ خوراک نه دی، بلکې د طبیعت یوه بېسارې تحفه ده چې د شاتو مچیو له برکته موږ ته رسیږي. دا کوچني حشرات د حیرانونکي جوړښت، هوښیارتیا او ګډ ژوند یوه بیلګه ده. دلته د شاتو مچیو په اړه ځینې حیرانونکي او جالب حقایق وړاندې کوو. د شاتو مچیو ټولنیز جوړښت. د شاتو مچۍ په ټولنیزو ډلو کې ژوند کوي چې په یوه منظمه او پرمختللې ځالۍ کې 3 اصلي ډلې لري. ملکه مچۍ دا د ځالۍ اصلي مشره ده چې یوازې د هګیو اچولو لپاره مسؤله ده. یوه ملکه په یوه ورځ کې تر 2000 پورې هګۍ اچولی شي. کارګرې مچۍ د خوراک راټولول، د کندې پاکول او د نورو مچیو ساتنه د دوی دندې دي. نر مچۍ دا بیا ډېره جالبه ده. دوی یوازې د ملکې سره جفت اخلي او له دې وروسته مري. د شاتو د مچیو په اړه ډېر جالب او په زړه پورې معلومات نور هم شته. مچۍ ټولنیزې حشرات دي. د شاتو مچۍ په یوه منظمه ټولنه کې ژوند کوي چې 3 اصلي ډلې لري: ملکې مچۍ، کارګرې مچۍ او نر مچۍ. هره ډله ځانګړې دندې ترسره کوي. د مچۍ د ژوند دوره. یوه ملکه مچۍ له 2 څخه تر 5 کالو پورې ژوند کولی شي، په داسې حال کې چې کارګرې مچۍ یوازې 40 تر 80 ورځو ژوند کوي. نر مچۍ د جفت اخیستلو وروسته مړه کیږي. د شاتو مچۍ هوایي ډګر لري. د شاتو مچۍ د خپلو ګډو کارونو لپاره ډېر منظمه هوایي ډګر یا داخلېدونکي او وتونکي لارې لري چې د ځالۍ او یا هم د خپل کور خوندیتوب ساتي. د شاتو د تولید مهارت. د یوې کوچنۍ قاشقو جوړولو لپاره مچۍ باید شاوخوا 2000 ګلونو ته لاړه شي او له 10,000 نه زیات سفرونه وکړي. د مچۍ ګروپ ذهني ځواک. د مچۍ ټولنه په ګډه یوه غیر عادي هوښیاره سیستم جوړوي چې د ستونزو د حل سرچینو د پیدا کولو او د کندو د ښه والي لپاره کار کوي. د شاتو حیرانونکې ګټې. شات یوازې خوږوالی نه لري، بلکې د زخمونو د ښه کولو، د ناروغیو ضد موادو او انرژي ورکولو لپاره هم کاریږي. د رقص یا ګډا ژبه. مچۍ د یو بل سره د رقص ژبې او یا هم د ګډا په ژبې اړیکه نیسي ترڅو نورو ته د خوړو موقعیت وښیي. د شاتو مچۍ د نړۍ لپاره حیاتي دي. شاوخوا 80% د نړۍ زراعتي محصولات د شاتو مچیو له امله وده کوي. تیز الوتونکي. د شاتو مچۍ په یوه ساعت کې تر 40 کیلومتره په سرعت کې الوت کولی شي. د شاتو مچۍ د ستړیا ضد کارګران دي. د شاتو د مچۍ د ستړیا ضد کارګران دي. د شاتو مچۍ د طبیعت یوه بېسارې ښکلا ده چې د ژوند لپاره یې موجودیت ډېر ارزښتناک دی. موږ د شاتو د مچیو په اړه خبرې وکړې. راځئ خپله د شاتو ګټې هم تاسو ته ووایم. شات یوازې د خوړلو لپاره نه دي، بلکې د درملنې لپاره هم کارول کیږي. په شاتو کې داسې مواد شته چې د زخمونو ژر ښه کېدو کې مرسته کوي او د ناروغیو په وړاندې قوي ضد مواد لري. که مو دا معلومات خوښ شوي وي نو ویډیو حتما درسره لایک کړئ. زموږ د نورو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل رازونه درسره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.